سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. ولسمشر غني وایي د بخش آباد بند د طرحې او ډیزاین کار بشپړ شوی او د یاد بند د انحرافي تونلونو تړون تر راتلونکې اونۍ ملي تحرکاتو کمیسیون ته راځي چې له تایید وروسته به عملي کار پیل شي. ښاغلي غني تېره ورځ د فراه له بېلابېلو اقشارو سره په کتنو کې همداراز وویل حکومت د اوبو د مدیریت لپاره پیاوړې اراده لري او په دې برخه کې به له هیڅ راز هڅو مخ وانه ړوي. ولسمشر همداسې په ډاګه کړه چې د فراه ولایت د امنیت ټینګول د حکومت لومړیتوب دی او د دغه ولایت د امنیتي ستونزو د ارزونې په موخه به ډېر ژر یو باصلاحیته امنیتي پلاوی فراه ته واستول شي او د هغوی د موندنو په رڼا کې به د امنیت د ښه ټینګښت په موخه اقدامات وشي. یو ماشوم په فاریاب کې د سړي تښتونکو له منګولو وژغورل شو. د کورنیو چارو وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نصرت رحیمي وایي دغه ماشوم چې حجت الله نومیږي 9 ورځې مخکې د میمنې ښار له توکیخانې سیمې تښتول شوی و چې بالاخره تېره ورځ د پولیسو له لوري تر ژغورل کېدو وروسته بیرته کورنۍ ته سپارل شوی دی. نوموړي په دې اړه چې آیا د دغې پیښې په تړاو څوک نیول شوي او که نه څه نه دي ویلي. د لوګر امنیه قمندان وایي ډېر ژر به د کابل لوګر لویې لارې د امنیت خوندیانې په موخه 7 ګډې پوستې جوړې شي. رحم خدا مخلص زیاتوي له دې سره به په څنګ کې سیارې او پیاده ګزمې هم پر دغې لارې پیل شي څو د دغې لارې مسافر په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي. له دې سره سم د دغه ولایت د محمد اغې ولسوالۍ په زرغون ښار سیمه کې د افغان ځواکونو چاڼیز عملیات پیل شوي او تر اوسه 6 طالبان وژل شوي او دغه عملیات همداراز دوام لري. طرح ما و پلان مشترک تنظیم شده 7 پست جدید امنیتی که به شمول اردوی ملی و امنیت ملی و پلیس است. ما انشاءالله نزدیک وقت و پستایی که مربوط پلیس میشه عملا کارش آغاز میکنیم او دیگه اجازه نمیدیم دشمن بره. گزمه‌های سیار پیاده ترتیب کردیم انشاءالله کوشش میکنیم به نهایی که ما دیگه دشمنان وطن اجازه ندیم تا مسیر را به هموطنان ما ضرر برسانیم. د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې پر یو خصوصي شرکت د برید پلان جوړونکی ووژل شو. د ننګرهار د والي ویاند وایي دغه کس چې سبحان الله نومیده او د داعشیانو یو مهم کس و تېره شپه د مومندرې ولسوالۍ په هزارناو سیمه کې د څارګر ملي ادارې په ځانګړو عملیاتو کې وژل شوی او یو شمېر نور شکمن کسان هم نیول شوي دي. ویل کېږي 4 ورځې مخکې په بهسود ولسوالۍ کې پر یو خصوصي شرکت د 15 داعشیانو په ډلیز برید کې 14 کسان وژل او 9 نور یې ټپیان شوي وو او 3 کسان په کابل ښار کې د موټرو د اغلا په تور د پولیسو لوري ونیول شول. د کورنیو چارو وزارت د رسنیو دفتر مسؤل وایي دغې ډلې تېره اونۍ د کابل ښار د 10مې ناحیې له شاوخوا سیمو د یوه چلوونکي تر ټپي کولو وروسته د هغه موټر له ځانه سره وړی و چې بالاخره تېره ورځ د 4مې ناحیې اړوند له تایمني سیمې نیول شوی ده. ویل کېږي غلا شوی موټر هم بیرته خاوند ته سپارل شوی دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله امل.